الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د سورة الحجر پنځلسمه سوره ده او نه څلوېښتم آیت کې او پنځوسم آیت کې الله سبحانه وتعالی ګورئ موږ تاسو ته څه ویلي دي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. نبئ عبادي ای پیغمبره ته خبر ورکه د ما بندگانو ته انی بشک چې زه یا یقینا چې زه انا الغفور الرحیم زیم بخونکی الرحیم او دیر رحم کونکی. د ما بندگانو ته ای پیغمبره ته وویه چې بخونکی او رحم کونکی به حد رحم کونکی زیم. الله تعالی وی وان عذابی هو العذاب العلیم. فقط دای نه دی ویلی الله سبحانه وتعالی چې زه بخونکی او رحم کونکی یم، بل څه هم الله تعالی ویلی دی چې وان عذابی او یقینا د ما عذاب ډیر دردونکی عذاب دی. هو العذاب العلیم، د ما عذاب ډیر دردونکی عذاب دی. نو ای بندگانو، نو همداسې چې زه بخونکی او رحم کونکی یم، همداسې د ما عذاب بیا دردونکی دی. نو تاسو د ما په بخنه باندې، د ما په رحمت باندې، د ما په مهربانۍ باندې امید ولرئ او د ما د عذاب نه چې ډیر دردونکی عذاب دی دغونه وډار شئ. نو یو مسلمان او یو مومن باید د خوف او رجا په مابین کې ژوند تیر کو. د ټول ژوند باید د خوف او رجا په مابین کې وي، د ډار او د امید په مابین کې وي. د الله سبحانه وتعالی د عذاب نه وډار شي او د الله سبحانه وتعالی نه ناامید هم نشي. د الله سبحانه وتعالی په مهربانۍ او په رحمت باندې امید ولري. نو انسان، هغه کسان چې وی چې زه لمونځ نه کوم، زه روژه نه نیسم، زه د الله تعالی خبر نه منم، بس الله سبحانه وتعالی مهربانه دی. دا غلطه خبر ده. الله سبحانه وتعالی مهربانه دی، اما الله سبحانه وتعالی عذاب بیا دردونکی عذاب هم دی. الله سبحانه وتعالی وی چې زه بخونکی او مهربان ذات یم، همداسې د ما عذاب بیا دردونکی عذاب دی. نو د ما د عذاب نه هم وډار شئ. الله سبحانه وتعالی وی نو یو مومن او مسلمان باید خپل ټول ژوند د ډار او د امید په مابین کې تیر کو. دا دوه وزره دي چې یو مومن او یو مسلمان په دوه وزرو باندې پرواز باید وکړي او پرواز کړی شي. خوف او رجا، د الله سبحانه وتعالی د عذاب نه ډار او د الله سبحانه وتعالی په رحمت باندې امید درلودل. اما دا چې انسان وی چې زه د الله سبحانه وتعالی خبر نه منم، عمل زه نه پکم، د الله سبحانه وتعالی اطاعت زه نه کم، پیروي نه کم، د رسول سلام پیروي زه نه کم او خبر نه منم، بیا وی چې الله سبحانه وتعالی مهربانه دی. دا غلطه خبر ده. دا اصلا عقل دا خبر نمینی چې د یو دوه ملګری وي او یو ملګری بل ملګری سره ډیر کومکونه کړي وي او دا بل وی چې اصلا زه دای پیژنم نه، اصلا زه د خبر نه منم، اما هغه دوامداره کومک ورسکو، بیا هم کومک ورسکو، بیا هم مهربانه دی ورسه، اما دای بد ورسکو، دای اصلا خبر نمینی. آیا دا ښه کار دی؟ نه. دو کس ته موږ وی چې د دونه بد سړی شته نه. یو زوی چې د خپل پلار خبر ونه مینی، پلار دغونه دومره ډیر خپه کی چې به حد و اندازه ډیر خپه کی.
چې دوبره ما زحمت در سوی استلا، دوبره می روپۍ درته پیدا کړلې، دوبره می تحصیل در باندې وکړه، دوبره می ستر کړلې، غټ کړلې، او بیا هم ته د ما په مقابل کې ودارې او د ما خبر نه منې. پلار څومره خفه کېږي د خپل اولاد نه. او بیا مو د دوی ته نه وایي چې آفرین تا ډېر ښه کار وکړو چې د خپل پلار په مقابل کې ودرې، دا ښه کار دی. نه، بلکې وایي چې دا د دونه بې تربیه اولاد شته نه، د دونه بد اخلاقه سړی شته نه چې د خپل پلار خبر نه میني. نو سبحان الله، الله اکبر، ټول نعمتونه موږ تاسو په خپل ژوند کې د الله سبحانه وتعالی نه لرو. ټول نعمتونه ذره ذره نعمتونه موږ د الله سبحانه وتعالی نه لرو. د واړه نه تر غټه پورې هر نعمت چې موږ تاسو په سترګو وینو په خپل ژوند کې لرو، د الف نه ته یا پورې هر شی چې لرو د الله سبحانه وتعالی دی، د الله سبحانه وتعالی دی. او بیا د الله سبحانه وتعالی خبر موږ تاسو ونه مونو. دا ښه کار دی، دا ښه کار دی، دا ښه اخلاق دی. دا خو په عقل نه جوړیږي. دا خبر عقل نه مینی. انسان یو هوښیار انسان دا نه مینی چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته هر نعمت کړی دی او موږ ودرو او خبرې ونه مونو. دغه رقم ایمان بغیر د عمل نه، بغیر د اطاعت نه، د ابلیس هم لري. ابلیس حتی جنت ولیدا، ابلیس حتی آدم علیه السلام ولیدا چې الله سبحانه وتعالی خلق کړل. ابلیس حتی ایمان لري چې الله د ما رب دی، د ما خالق دی، اما د الله سبحانه وتعالی خبر نمینی، اطاعت نلري، د الله سبحانه وتعالی اطاعت نکو، خبر نمینی. نو د هغو انسان چې ویایي چې زه مسلمان یم، زه مومن یم، اما د الله تعالی خبر نمینی، د الله تعالی عبادت او اطاعت نکا، نو د دو او د ابلیس په مابین کې بیا فرق څه شو؟ فقط ایمان د هغه هم لري، ابلیس هم لري. ابلیس په د ټولو شیانو باندې، په ملائک باندې ایمان لري، په د ټولو باندې ایمان لري، اما عمل نه لري، اطاعت نه لري، فرمان برداری نه لري. الله سبحانه وتعالی په هر ځای کې چې په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی ویلي دی چې ایمان وروستلی دی، څنګ ته عمل وروستلی دی. ایمان وروستلی دی، څنګ ته عمل وروستلی دی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا هغه کسانو چې ایمان راوړل او نیک اعمال وکړل. نو نیک اعمال، اطاعت د ایمان سره تړلي دي. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته توفیق د نیکو اعمال راکړي، توفیق د نیکو اعمال راکړي. نو الله سبحانه وتعالی ډیر مهربانه دی، سیده چې د الله سبحانه وتعالی رحمت د خپل د عذاب نه مخته تللی دی یا مخته شوی دی، د خپل الله سبحانه وتعالی ویي په قرآن کریم کې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې الله سبحانه وتعالی د مځکه او د اسمانونو د خلقت نه، د پیدا کولو نه خلاص شو، نو د په یوه کاغذ کې د خپل ځان څخه په عرش کې مشته کړل چې د ما رحمت د ما د عذاب نه مخکې شو. د الله سبحانه وتعالی رحمت موږ تاسو اوس وینو، ګناه کو بیا هم الله سبحانه وتعالی موږ تاسو نه نیسي په عذاب باندې، په هر ګناه باندې موږ تاسو نه نیسي. دا غټ رحمت نه دی د الله سبحانه وتعالی، دا مهرباني ده د الله سبحانه وتعالی. په ګناه کې پراته یو، اما الله سبحانه وتعالی بیا هم رزق روزي کوي. الله سبحانه وتعالی بیا هم موږ تاسو دستی په عذاب نه نیسي، سالم یو، جوړ یو، موږ ته فرصت کوي، حتی ظالمانو ته فرصت ورکوي. دا مهرباني ده د الله سبحانه وتعالی، دا رحمت دی د الله سبحانه وتعالی. لاس و پښې مو جوړ دي. الله سبحانه وتعالی قرآن کریم کې وی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که تاسو وغواړئ چې د الله سبحانه وتعالی نعمتونه وشمارئ، ویشمېرئ، نو تاسو یې
نشي شمیرلی. نشي شمیرلی تاسو. واقعا چې موږ تاسو راشو لیست کو خپل هغه نعمتونه چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته کړي دي، د الف نه تر یا پورې دا لیست نه خلاصېدونکی لیست دی. نه خلاصېدونکی لیست دی. دا لیست موږ تاسو نشو پوره کولی کوم نعمتونه چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته کړي دي. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته توفیق د نیکو اعمال راکړه. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته هغه ژوند راکړه چې د خوف او د رجا په مابین کې وي، د ډار او د امید په مابین کې وي. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته فهم د قرآن او د حدیث راکړه. نو په دوه آیتونو کې الله سبحانه وتعالی ویلي دي چې نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم. ای پیغمبر ته خبر ورکړه د بندگانو ته یقینا چې زه د زیم چې بخونکی یم او رحم کوونکی یم. ګناه چې بیخي هغه غیر د الله تعالی بل څوک نه دی. الله تعالی وایي زه بخم، ګناه زه بخم، څوک نشته چې تاسو ګناه وبخي. رحیم او رحم کوونکی یم زه. وان عذابی او یقینا د ما عذاب دی چې دا ډیر دردونکی عذاب دی. نو د ما د عذاب نه ودار شئ. د ما د عذاب نه ودار شئ. د ما په مغفرت، د ما په بخنه او د ما په رحمت باندې امید ولرئ او د ما د عذاب نه ودار شئ او ځان وساتئ د ما د عذاب نه. د ما د نافرمانی نه ځان وساتئ. الله سبحانه وتعالی وایي په بل آیت کې د ما د نافرمانی نه ځان وساتئ. نافرمانی د ما مکئ چې بیا به د ما د عذاب لایق شئ. نو الله سبحانه وتعالی موږ تاسو وبخي او رحم دې وکړه په موږ تاسو باندې او موږ تاسو دې الله سبحانه وتعالی د خپل عذاب نه وساتي. اللهم انا نعوذ بك من عذابك، اللهم انا نعوذ بك منك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.